دغه دی اوبو دی اوبو اس پیدا سه که څنګه ای بغل دا دی چرخ بازار د مینوالو مینوالو دا نو شایسته سړی بلیدلو نه مړیږي کامیاب بشي ولو بلو اینو خدایی خیر ببینی اگر گوشتش ما خطون بگردم آباد بشی خیر ببینی مینوالو لګرانو دوستانو سره زو چکر ته زو ویډیو جوړو یې ګورئ که خوند درکو چینل در سره سبسکرایب کړئ چیرته سفر لرو ګرانه دا ملګری دی له خیره ولسوالی چرخ بخیر در منطقه مولانا ولسوالی چرخ جای دیدنی است منطقه مولانا نو هلته زو سفر لرو چکر بله وهو بله انشاءالله نمونجا میریم دیگه بعض معلومات میتونیم جمع آوری میکنیم یک منطقه بسیار خوب تاریخی خیر خوب، ببینید جای چکر جای ساتری بله دا یو بل ملګری ده خیلی سخت تمام میشه سلام میده خوب هستی خیر و خیرت چی گپ است میریم چکر میریم تو همراه ما هستی میریم همراهتون هم دوست جواد اینی کاراش زیاد است ستا جواد مصروف است دا کوم جای ده دلته اوه. کلنگار کلنگار کې اوس فعلا موجود یو له خیر زو حرکت کو نو ملتیا وکړي خداحافظ استاد جواز خداحافظ دوستانو حرکت خیرات دا دوستانو زیده زادی لوګر سره مرکز ده بازار ده چای گرفتیم بیادر بخیر باشی انمی نام چی است بیادر ناصر بخیر باشی بیادر بخیر باشی پیسه میگیری اگه نباش پروا نداره اینا وطن دوستی محبت چینل سبسکرایب کنیم دوستا اینا بریم بخیر طرف چرخ ولسوالی چرخ طرف ولسوالی چرخ دور میخوریم از کمپ شنگ به نام کمپ شنگ است از اینجا دور خورده طرف ولسوالی چرخ بخیر دور میخوریم که شما طبیعت زیبای ولسوالی چرخ و همچنان مردم شریف ولسوالی چرخ باشون آشنا میشیم میبینیم از نزدیک میبینیم انشالله بیننده باشین شما چینل با ما باشین واه دا نو بهترین جای ده دا کوم جای ده پادخاو روغنی از منطقه پاسکاریز منطقه پادخاو روغنی طرف ولسوالی چرخ ولسوالی برکی میشه برکی برک لوگر میشه ولسوالی مربوط این ساحه مربوط ولسوالی برکی برک خب ماشاءالله یک شایست لري او خطرناک ساحې دي سلیج وطن کاروز دا ماشین ته وګورئ را روان ده دوستانو ډېر خوندور باران ده او زړه مو اوس له ملګرو سره کیسې وکړو ځانونه معرفي کړي د لارې سفر د اصل خبرې دي ستړي مه سئ ځوانانو خیر و خیرات خسته خو نه یاستئ ښه نو خدای دې وکړي اوس تاسو ته دا باران در ښکاره کړم ډېر خوندور باران دی دلته دا وګورئ خوند ډېر واخلئ اکثر منظره زیباتر میشه که دا د کوم جی مربوط کیږي قربان دا نشانیار معلوم دار است دیگه که چون باغای انگور است اکثرا مردم از طریق باغای انگور باغایی که موجود است و مردم محصولات برداشت میکنند و اکثرا اقتصادشون از طریق از این طریق تامین میشه باغای انگور است و در این ساحه که ما دیدیم ما شما نو داخل شدیم فقط از باغای انگورش میفهمیم آغاز باغای انگور
و میفهمیم که اینجا ساحه چرخ هست. خیر یوسف داخل شدیم. ولسوالی باغ زیادتر میبینیم ان شاء الله در مسیر ما و شما طولانی تر است میبینیم زیادتر. قربان ای بغلت بگی. ای بغل قربان ورور الله دې ژوندی لره ها ایتا بگی. نو دوستانو دا خوندور جیان عبادي ورور په تاسې باندې ویني وی ګورئ خوند یې واخلئ خپل وطن ګل وطن کشمیر وطن که څنګه هو نو کیسې دې خپل وطن کې دا عبادي واه 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 دوستانو وګورئ افغانستان در باندې وینو څنګه شنارونه دي ونې دي دا د سنځلو ونې دي سنځلې کله نوشیجان کړې مو دې که نه دي دا وګورئ خوند یې راواخلئ دا څه دی دا بله ونه دي څه شي ده مڼه ده که نه مڼه ده زردالو ده له خیره راورسېدلو د چرخ بازار ته ملګریم دی دا بازار تاسې وینو وی ګورئ که خوند درکو دا د چرخ بازار د مینوالو د سیند د اوبه دي خلک دې ستړي مه سئ کوم غاړې کې یو غاړې ورکته کېږو که څنګه ښه دا خوندوره دغه د سیند د اوبو سیند ده خوندور سیند ده بازار ډېر ماشاءالله غټ بازار لري دا سیمه که وړ ده اوبه هم نشته په سیند کې سیند کې اوبه نشته سیند کې مینوال اوبه نشته دغه دی اوبه دی اوبه اوس پیدا سه که څنګه او کانسپټ جوړ کړ هلته اوبه نه وې دلته اوبه شته ماشاءالله دغه ده دا چرخ بازار ده منطقه یې ده خوندور ځای ده چپ راست چپ نداره همین دوری خونه خواه باشه مینوالو دا نو شایسته سړی په لیدلو نه مړیږي شایسته وطن ستړي مه سئ سلام علیکم دیگه که برین دیگه خیلی دور مره اگر نمیتو برین نمی خوب راشه میتو شیده خدا یارم تاکی ما که مگاده قربانت آباد باشی آباد کامیاب باشی ولو بیلو اینو خدایی خیر بگیم اگر گوشتش ما کتون مگادو آباد باشی آباد نمو باشی جمعه برو خیر بگیم سلام علیکم